السلام علیکم قدرمنو، زه یو وار بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زه اکثره د خلکو په مسلو د دردمندو خلکو چې کوم درد دی تکلیف دی له هغه څه تاسو خبروم. نن بیا زموږ سره یو پلار، داسې پلار چې هغه د 14 کلنې نجلۍ پلار دی او دغه نجلۍ چې ده یو ډاکټر چې مخکې بل واده هم لري هغه تښتولې ده. دلته په کوټه کې د دې ډاکټر خلاف اف آی آر کارت شوی دی. پولیسو تر اوسه پورې د هغه خلاف کومه کارروائي نه ده کړې. وجه به هم دا وي چې ولې دغه پلار چې دی د دې تعلق د افغانستان څخه دی، د افغانۍ دی، زموږ افغان پښتون ورور دی. نو نن زه او زما سره پر څنګ باندې جهانګیر خروټی او د هغه پر څنګ باندې سردار صالح نورزی، جهانګیر خروټی دغه سردار صالح نورزی او موږ چې زموږ به دوم پیژندګلوي هم دغه چې موږ د انسانیت پیروکار یو. موږ هر انسان ته، هر چا ته تر سرحد بالاتر، تر ژبې، تر رنګ و نسل بالاتر ګورو او موږ د هر مظلوم ملګري یو. موږ راځو و دغه پلار ته چې یو ډاکټر د هغه 14 کلنه لور تښتولې ده. دغه پلار په خپلې ماشومې لور پسې غمجن دی او نن یې موږ غږ پورته کوو او له تاسو څخه موږ غواړئ چې زموږ په غږ کې همغږي سئ او دغه ویډیو شیر کړئ. د ده غږ باید موږ دونې اوچت کړو چې د ده دغه مسله حل سي. که تاسو خپله پیژندګلونه راته وکړئ چې ستاسو نوم څه شی دی؟ زما نوم ندا محمد دی. ستا نوم ندا محمد دی؟ ندا محمد دی. او په وطن کې د تعلق د کوم ځای څخه دی؟ د شهر افغانستان شهر تعلق. او شهر کوم شهر؟ کابل دروازه. ښه. ستا بچی مطلب ډاکټر چې د کده دی ډاکټر پیژندګلونه راته وکړئ. دا ډاکټر چې و زما دوه بچیانو کار هم ورسره کوي. ښه. بیا دا ډاکټر هلته پلیټ ته راغلی، خپل ځای ونیوی، کور والا راتلله، زما د لور سره به ناسته وه او بس په دغه کې به لور پورته کړله. ښه. مطلب دا هلته ستی و پلیټ دا ته چې چیرې پروت یې دلته ځای ونیوی په کرایه، بیا د ده کور والا درتلله؟ هو د ده کور والا راتلله. نو که د دا ډاکټر پیژندګلونه وکړي یو شی ثبوت یې شته داسې یو شی راکړه چې څه نومیږي؟ دا ډاکټر کوم ډاکټر دی؟ ډاکټر عتیق الرحمن دی او دا د لورلایي دی. ډاکټر عتیق الرحمن کښې وینس ډاکټر عتیق الرحمن اډرس یې لورلایي شاته ته وګوره راښکاره یې دا دی لورلایي دی تحصیل ضلع لورلایي دی تحصیل ضلع لورلایي دی. تحصیل ضلع لورلایي دی. پلار یې سوفیدار نومیږي. څه نومیږي؟ پلار یې سوفیدار نومیږي. سوفیدار داسې شوي دي. ما خو د امیر صاحب څخه پوښتنه وکړه. دا راغلی دی 2 کاله یا 3 کاله د امیر صاحب یکشنیان په اعتماد کې اخیستي دي. د یکشنیان ته کار ورزده کوي. د هغې بعد د ده په پلازه کې فلیټ نیولی دی. فلیټه بعد یې فیملي ټینشن جوړ کړی دی. د هغې باوجوده د 14 کالو نجلۍ چې دا غوا کړې ده، دا د خپل خور وزوی څخه په نکاح کړې ده. د خور زوی څخه نکاح لیدلې ده. په نکاح کې دا ډاکټر ناست شوی دی. بیا په اسلام کې، په پښتونوالي کې، په اسلام کې د نکاح ښځه پورته کول د هغه کم انجام دی. پلار ته د امیر صاحب ورغلی دی د 20 د 15 کسانو سره لورلایي ته. پلار یې زوپیدار نومیږي. په لورلایي کې مشهور دی. ورور زما خیال یو وکیل دی، یو ټیچر دی. د هغه باوجود د پلار یو زه دستبردار یم، زه کار نه پلرم. کور والا د ډاکټر کور والا دا په ملکر کې ملجل باندې د ده لور پورته کړې ده، غوا کړې ده. اوس ولټه دا سړي ته دمکي ورکوي، د امیر صاحب ته دمکي ورکوي. امیر صاحب یې ټارچر کړی دی. زه خپله بې حیثیت د هیومن رایټ چیف کوارډینیټر د بلوچستان او د خروټي قوم چیرمین د پاکستان بې حیثیت سردار صالح نورزی عصمت خان ملګري راسره ناست. دا کیس زه پورته کوم، سبا پریس کانفرنس کوم، په 3 بجې پریس کانفرنس شي. جمال ستا د میډیا په وجه زه د اواز پورته کوم، مظاهره هم کوم. تر هغه وخت یې نه پرېږدم زه سزا نه کوم. د نکاح ښځه یو بچی د 14-15 کالو په پښتنو کې دا رسم رواج خو زیات دی چې په کوچني عمر نکاح یې وراچوي، په کوچني عمر یې ورکوي. دا پلار یو پلار دی، سیار ټیم راغلی دی ما ته ژاړي.
درد دی پریشان دی د خدای لپاره دا ویډیوګانې شیر کړي د اواز ورسیږي دا سړی دا ټیم په لاهور کې دی که پار ځای کې غورځېدلی دی دا بچی دی دته میلاو شي پلار دې څه خبرې وکړي زما بچی د 14 کالو د ډاکټر پورته کړی ده زما سره ډېر ظلم شوی دی دا برعکس ما باید دغه وکړي خلک مرسته وکړي زما سره څوک مرسته وکړي زما حالات ډېر خراب دي نو قدرمنو تاسو دغه یو پلار چې په زړه باندې دردمند هم دی غمجن هم دی او په دې د ده سره باید موږ همغږي سو د ده غږ پورته کړو او دغه کوم سړی چې دی چې چا یې لور پورته کړې ده باید د دې خلاف کارروائي وشي او د دا سړي خلاف مظاهرې وشي باید دغه ماشومه دغه نجلۍ چې دی خپل پلار ته ور حواله کړي چې پلار یې مطمئن شي